बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोल पश्तून काम ता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ो په دوه خبرو باندې ټول پښتون قام سره مخاطب یم. اول زه د بلوچستان پښتنو ته وایم چې بلوچستان پښتنو چې څرنګه دوري ته په دنیا کې یو نام جوړ کړ، د خیبر پښتونخوا پښتنو چې څرنګه دوري په دنیا کې یو نام جوړ کړ، دنیا ته دا ثابته کړه چې پښتون څه وخت په یوې خبرې باندې چیک شي، بیا دنیا یو طاقت مقابله نشي کولی. نو زه دلته د بلوچستان مشر دولت خان ترین صاحب ته دا خبره کوم چې دولت خان ترین صاحب د دې پښتون وی بچی په اغوا باندې چیک سره چې کچې ډاکوګانو بیولې وه، ظلم جبر او بربریت یې ورسره کاوه. دا باقي ټوله زندګي دغسې پښتون قام په عزت او په پګړۍ او په لونګۍ باندې چیک سه. دا صرف د یوې بچۍ خبره نه ده، د پښتون پګړۍ او لونګۍ باندې دې نه بعد د باقي زندګي تېره کا. لوی نام دې وګاټه او چې دا نام دغسې برقرار وساتې. که پښتون سره په لکي مروت چې ظلم او جبر کېږي چې څوک یې ورسره کوي، که حکومت یې ورسره کوي، که ټي ټي پي یې ورسره کوي، که بي ایل اے یې ورسره کوي، او که کچې ډاکوګان یې ورسره کوي، یا که پکې ډاکوګان یې ورسره کوي، دې ته به نه ګورې. ظالم او دهشتګرد دغه نه مذهبي، نه یې قومي، نه یې قبیله‌ای، دې چې په چا سره خپلوي او تربرګینت نه کوي. نر په نره به پښتون باندې چې ګېډې دې نه باده. او د ایف آی آرونه دا د سرکار دا جوټي او انتقامي ایف آی آرونه دغه ټیشو پیپر نه کم حیثیت ته دې پروا به نه کوي. په دې لارې چې ایف آی آرونه به راځي، 3 MPO به راځي، 16 MPO به راځي، شیډیول 4 به راځي، شهادتونه به راځي، کورونه خاندانونه به پسې تباه کېږي. په دې چې به خودکوش دماکې راځي، ګاډو آی ډي دماکې به راځي، ډرون حملې به راځي، هر څه به راځي چې څرنګه موږ هر څه تېر کړ. دنیا هر ظلم جبر بربریت موږ تېر کړ، خو خپل پښتون حق ته پاره موږ چې کوم تحریک شروع کړی ده، هغه چې په مخ روان یو، ایوه انچه په شا نه چا راوستلو نه مو راوستولی شي. پنډه پنډه یې ایف آی آرونه دي د دهشتګردي، 3 MPO، 16 MPO، شیډیول 4، خودکش حملې، آی ډي حملې، ډرون حملې، ټارګېټډ حملې، هر دنیا ظلم و جبر سره اوس. نو دولت خان ترین صاحب کلک ودرېږه، خو په ټول پښتون به درېږي چې پښتون سره چېرته ظلم و جبر کېږي او په سوشل میډیا باندې هغه ته وینې، یا به کلک درېږي. موږ په ټول ګډ پښتون باندې ولاړ یو. که هغه پښتون په پاکستان چې ده، که په افغانستان چې ده، که د دنیا په بل ملک او چېرته په یوې جزیرې چې پروت ده، پښتون حق ته پاره راوتلي یو او پښتون په حق باندې کلک ولاړ یو. او پښتون پهله حق دا ده چې امن، چې ما ځان، مال، عزت او ابرو چې ده چې دا په حفاظت وي، چې دا په امن وي. اول امن، بیا دغه بعده وسایل. نو په دې دوه ټکو باندې چیک سه دولت خان ترین صاحب، په امن ور چیک سه او په وسایل ور چیک سه. او د پاکستان آیین او د قانون په دایرې چې نه ده، چې څوک توپک ته راخلي توپک وراخله، چې څوک لوړ ته راخلي لوړ وراخله، چې څوک خودکوش جایکټ ته راچوي خودکوش جایکټ ته وراچوي. نر په نر ټنډ په ټنډه بیا مقابله کوو. دا پښتون اتفاق اتحاد چې دغسې برقرار وساتو،
خیبر پختونخوا پښتون د بلوچستان پښتون دا د یو پښتون بابا اولاد ده دې چې به فرق نه کوو دا یو جسم ده یو وجود ده او دهشتګرد او ظالم چې څوک یې او په کومې جامې چې دغه نه مذهب سته نه یې دین سته نه یې قوم سته نه یې قبیله سته दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है जालिम सिर्फ जालिम होता है पदक बुनियाद पदक उसूल बाची गेरे मुझदा उसूल दा चे गलत सड़ी सपोर्ट है हिमायत न को कपलार मुया का जोई मुया का उरोर मुया कचा सरमो इत्तिहादी और कचा सरमो सुतड़ूनी خو چې څه مالده غلطه کوي بیا غلطه چې ملګري نه ورسره کوو صفا ورته وایو چې دا غلط ته مه کوه که کوې بیا زه نه یم درسره موږ تحریک کې نه کس چې دا غلطه کوي صفا مو ورته ویلي چې بیا دې موږ ملاتړ نه کوو موږ په لکي مروت چې په بند چې او په ټول خیبر پښتونخوا کې پولیس سره کلک ولاړو لکه سټیل میخ په بدامنی او په دهشتګردي چې د دهشتګردو خلاف د دهشتګردي خلاف د بدامنی خلاف موږ خیبر پښتونخوا پولیس بالخصوص لکه مروت پولیس بند پولیس سره سټیل میخ باندې میژو باندې ولاړو هزار کمزوریانې به په پولیس چې خلکو به هزار ګیلې شکوې موږ به یو لک ګیلې شکوې خو یو طرف ته آیا موږ کور مسله ده دهشتګردو خلاف دهشتګردي خلاف کلک وسره ولاړو خو که دا پولیس ما ولا غلطه کوي بیا به اول زه ورته وایم چې دا غلطه مه کوه که منله خو خدای دې وبخښي که نه یې منله بیا مې نه ملاتړ سته نه مې سپورټ سته ورسره خپل ځان خبره کوم چې زه چېرته غلطه کوم پښتون درته وایي چې دلته ته غلطه کوې که واقعي غلطه وه پرېږده به زه معافي وغواړم بیا به غلطه نه کوم او پښتون قام ته وایم چې په غلطې مې چېرته سپورټ نه وکړي زه نه داسې پښتانه سته ځان ته ډېر کلک کلک پښتانه وایي داسې تنظیمونه سته داسې تحریکونه سته په دې موږ خیبر پښتونخوا پښتنو چې او بلوچستان چې وایي چې هغه د دهشتګردو سهولتکار دي د دهشتګردو سپورټ هم ملاتړ کوي صرف د آرمي مخالفت کوي د دهشتګردو حمایت کوي دې ته وایي غداران منافقان آرمي مخالفت په کوي چې چېرته آرمي غلطه کوي او دهشتګرد خو دهشتګرد دي هغه حمایت په څرنګه کوي ځان ته ډېر کلک پښتانه وایي او وایي چې موږ پښتون حقوقو پاره لګیا یو ادای دې چې ټیپي دهشتګردو یا د نورو دهشتګردو کلک ملاتړ سپورټ کوي لعنت څه په داسې پښتنو منافقانو باندې غدارانو باندې صفا ورته وایو چې څوک یې دهشتګردو حمایت کوي وکالت یې کوي سپورټ یې کوي سهولتکاري دا دهشتګردو نه بدترین دشمن دی موږ پښتانه که دهشتګرد په خیبر پښتونخوا چې یا که په بلوچستان چې نو زه ګرد پښتون ته وایم ټول پښتون دغسې تکړه مشران لکه ایس کے خان صادق خان اچکزئی او دولت خان ترین یا داسې نور ډېر کلک کلک پښتانه مشران سته چې هغه نه پارټۍ ته ګوري نه سیاست ته ګوري نه تربرګېنت ته ګوري صرف پښتون کام په سر باندې دریږي بغیر د څه غرض او لالچ نه او زه د پښتنو چې کومه سوشل میډیا ده دې ته وایم چې ځنه خلک غلط لګیا ده کله یو پروجیکټ کوي اسمان ته چې گئی کله بل پروجیکټ کوي څوک یې لاندې په مځکې منډي یا څوک یې پاس اسمانو ته خځوي دا کار پرېږده زه دا سوشل میډیا اکټیویسټ چې څوره دي یا دا بلاګر دي دا کارونه پرېږدو دا ډېر کچا کوچر کار ده چې څوک پاس خځوي څوک کوزه په مځکې منډي نه
صرف پښتون قام عزت او پګړۍ لپاره سوشل میډیا باندې کار کوه، دا غول مه خوره، دا یو طرف دا بل طرف دا مه کوه، دا تا کار نه ده. ته پښتون قام اتفاق او اتحاد دپاره د پښتون قام مخلص مشرانو لپاره کار کوه چې د پښتون قام څومره ودړېدو، څومره برباد شو چې دې نه بعد نوره برباد نه شي.